کلیوال پښتو د بیجرګه او یقینا چې پښتو د خلکو سنگار او سنبال ساتل د کوم خلکو چې د پښتو ادب لمن نیولې ده ځکه چې دغه خلک په ځان پسې پتنګان راولي ګوراګان په ځان پسې راولي او دا د پښتو هغه قدردان دي چې د دوی نمونه تاریخ بالکل نشي هېرولی نه پې سترګې پټولی شي نو ډېره زیاته مننه د دې کار ته زیار ته وایو چې دوی کم کار کوي کم محنت کوي په داسې سختو حالاتو کې چې سړی خپل ځان هم نشي ساتلی او دا خلک د پښتو د ژوندی ساتلو کوشش کوي نو الله دې دوی له همت ورکړي الله تعالی دې د دوی دغه تقدا دغه نه کمزوري کوي او ان شاء الله چې موږ ورسره ملګرتیا کوو په هر وخت هر ټیم چې زموږ کله هم چاته هم ضرورت راځي نو د پښتو د مینانو سره د پښتو د خدمتګارو سره به بالکل اوږه په اوږه ولاړ یو ان شاء الله د غزل څو شعرونه وایم چې راشه که ګورې په اوبو کې د سرور تصویر ثاني صاحب راشه که ګورې په اوبو کې د سرور تصویر د خاموشۍ نه مې جوړ کړی دی د شور تصویر ما چې کتل ورته نو سترګې د لوندې وې پکې ما چې کتل ورته نو سترګې د لوندې وې پکې لکه چې چا درله ویستلې وي په زور تصویر ما چې کتل ورته نو سترګې د لوندې وې پکې لکه چې چا درله ویستلې وي په زور تصویر په دغه پریم کې دا لومبې د محبت تصویر دی په دغه پریم کې دا لومبې د محبت تصویر دی او دغه شاته یې ولاړ دی د پیغور تصویر په دغه پریم کې دا لومبې د محبت تصویر دی او دغه شاته یې ولاړ دی د پیغور تصویر نن د پیسې دپاره خپل د مور راوړې وجني نن د پیسې دپاره خپل د مور راوړې وجني څومره بدرنګه شو د دې دور درور تصویر او څوک چې دننه د سپوږمۍ په شانتې ښکلي وینو څوک چې دننه د سپوږمۍ په شانتې ښکلي وینو خیر که ظاهر یې وي د شپې په شانتې تور تصویر او هغسې نه دی که نه سترګې پې اوس نه خوږېږي دانش صاحب هغسې نه دی که نه سترګې پې اوس نه خوږېږي څومره بدحاله کړلو وخت زما د کور تصویر او یو دوه درې شعرونه نور چې شهرت چې د اشنا خلکو کې ډېر شو ما نه هېر شو شهرت چې د اشنا خلکو کې ډېر شو ما نه هېر شو هغه چې د لویې په خول کې ګیر شو ما نه هېر شو او چې ما سره د وخت په شان روانو په ما ګرانو چې ما سره د وخت په شان روانو په ما ګرانو زمانه چې د وخت په شان کې تیر شو ما نه هېر شو چې ما سره د وخت په شان روانو په ما ګرانو زمانه چې د وخت په شان کې تیر شو ما نه هېر شو او یو شعر پکې بل هم را یادېږي چې د ذهن نه مې نه وته چې کله مې دشمن و د ذهن نه مې نه وته چې کله مې دشمن و خو کله چې دوستانو کې مې شمېر شو ما نه هېر شو یو نظم ویمه د دې نه پس به بیا انشاءالله چې بس کومه د مورا نظم دی د دغه نظم عنوان دی په یو نشیست کې ویمه هېڅوک دې نشي مجبوري بده ده مونږه په ژوند کې د ځوانۍ خواږه لیدلې نه دي مونږه له ټول عمر غربت په مخ ایرې بادوي خو یو احساس د خوددارۍ لرو چې ژوند پې کوو ورک یو خو مخ ته د شتمنو خلکو هم نه ګورو مونږ په پښتو مین د پت او د ناموس اوږي یو مونږ په پښتو مین د پت او د ناموس اوږي یو که شاهجهان وي که فقیر وي مونږ ته سر زاروو مونږ په پښتو مین د پت او د ناموس اوږي یو که شاهجهان وي که فقیر وي مونږ ته سر زاروو ما په تمامه پښتونخوا کې نظر وګرځوه ما په لکاو کې د شمار یو څو کسان پیدا کړه چې په پښتو مین د پت او د ناموس اوږي دي ځکه مدام زما د زړه په کوره کې اوسي مونږه د شمار یو څو ملګري د احساس لیوني په نري باد هم د انګار په شان بسري نلو خپله که ډېرې حادثې لرو نو باک نه کوو خو د بېوسه ولس بد حالت ته نشو کتلی هغه د شمار یو څو دوستانو نه یو خوږ ملګري زما تر څنګه یوې نوې حادثې راوسته ما سره کېناسته بړاس یې د خپل زړه وویسته آغاز یې دا او د الله ساجیبه کارون دی هغه ویل چې نن غرمه د یو ملګري سره څه مسله کې د یو خان صاحب اجرې ته لاړم مونږه د خان د راوتو په انتظار کې ناستو چې ناڅاپي مې د اجرې په ګیټ نظر پرېوته یو به برسرې زنګېدلې او کمزورې سړی اجرې ته راغې زما خوا کې په کرسۍ کې ناسته ما وې که سوال کوي ما پټې څه پیسې ورکړلې سترګې یې ښکته کړلې ډېر پیکه پیکه غوندې شو
ما ته یې وویل غریب یم خو سوال نه کوم یوه بچی مې دلته کار کوي هغې له راغلم زړه مې غوښتل چې ورسره یو څو خبرې وکړم خو دغه وخت کې یو د خان نوکر بهر نه راغی ده ورته ډېر په رپېدلو شونډو وویلو ما له زما حنا راوغواړه چې ویې وینم ما ترېنه ډېر په عاجزۍ او ښه په نرمه لهجه د دې اغزنې زندګۍ یو څو پوښتنې وکړې ما ویل نور بچي دې شته که نه روزګار دې څه دی ښکاري چې بل اسره نه لري مجبوره ښکاري خپل ماشومان خلک د خپلې سینې لاندې ساتي ته دې په لور ولې خدمت د دې خټانو کوي ما ویل زړه به ورله ټوله ورځ په کار ستړي دي میاشت کې چې ډېرې وي 500 روپۍ دې ورکړي نو په هغې باندې په دې ګرانۍ کې څه کیدی شي د دې نښه نه ده چې خپله لور دې کور ته بوځي میاشت کې چې ډېرې وي 500 روپۍ دې ورکړي د دې نښه نه ده چې خپله لور دې کور ته بوځي هغه ویل ما له الله 15 زامن راکړي په وړوکوالي یې واپس اخیستي دا یوه لور مې کشرۍ ډېره ناویاته لور ده والله که سود مې چې بل کره خدمت دې وکړي خو روزګار چېرته دی د هر سړي روزګار خراب دی په ما په دې عمر کې هېڅوک مزدوري نه کوي ما ته پرون په 4 ورځې پس دیاړي میلاو شوه مونږه بېګا ما ته پرون په 15 ورځې پس دیاړي میلاو شوه مونږه بېګا په 4 ورځې پس ډوډۍ وخوړه د خپل بېوسه ژوندانه به درته څه ووایم دا یو ورځ نه ده دا مو ژوند دی همیشه داسې وي زه په وړې حنا خدمت څه دې له نه کوم چې ګنې ما له دې پیسې او یا ډوډۍ وګټي چې کور یې کېنوم نو اوږې او بربنډه به وي چې چا سره وي نو مړه به وي او پټه به وي د سترګو اوښکو یې په مخ سمې خړپوسې وکړې جذبې یې سمې لړزېدلې وې لمبې یې نوستې د لور راتلو ورله په شونډو مهر ووهلو ګنې چې نور به یې د زړه د درده څه ویل لاس یې پې واچولو ځان ته یې راجوخته کړله په وچو شونډو یې تې دواړه په پې واغېستلې هغه نیازبینه څه د 7 کالو په عمر به وه د خان په ټول کور کې به هېڅوک دومره ښکلي نه وو حنا د پلار د غاړې دواړه لاس چاپېره کړلو په وړه خوله یې ترې تپوس وکړه بېبې څنګه وه او بیا یې وویل زه به تا سره نن کور ته ځمه چې بېبې ووینم نو سهار له به مې بیا راولي پلار یې لږ چک کړ زه په دغه خاموشۍ پوهه شوم چې دې اوس دا خپلې نیازبینې لور ته سم ووایي چې هغه کور ته په مودو اختر نه راځي چې هغه کور کې هم د ورځې هم د شپې روژه وي د لږ ساعت د خاموشۍ نه پس یې پلار وویل بچی بېبې به چې سبا دلته هم دلته راشي سهار نه واخلې تر ماښامه به بیا تا سره وي خیر د ماښام ورسره کور ته به بیا هم لاړه شي زما حساس زما پوښتنو او زما خوږ ملګري کله چې ما ته دا د خپلو لیدو حال ویلو په مخ یې ګرد د بېوسۍ سترګې یې سرې ښکارېدې ما له یې هم والله چې سم سترګې او زړه راډک کړه زما احساس زما جذبې ته یې تلې ووهه خو د غربت دیوال مې ډېر دنګوختې پې نه شوم ما ویل ربه یا بې حسو کې احساس پیدا کړې او یا زمونږ نه احساس واخلې بې حسه مو کړې او که په مونږ کې احساس هغې بې حسه ښه وي نو بیا د غر سره د سر وهلو توان راکړې په خپل بېوسه قوم تودې سړې لیدلې نه شو خپله هر څه زغمو په بل ظلم زغملی نه شو مننه